د ننګرهار مرستیال والي د معلولینو کرکټ لوبډلې د بریا ستاینه وکړه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی چې پر مهال د ولایت د کرکټ بورډ مشر محمد الله نجم هم حضور درلود، د معلولینو کرکټ ټیم لوبغاړو چې د هیواد په کچه په خوست کې د کرکټ تورنمنټ بریا په خپل نوم کړې وه داسې ستاینه او قدرداني وکړه. تورخم عمري کمپ کې د 40 میلیون افغانیو په مالي لګښت اداري کمپلیکس جوړ شو. دا کمپلیکس د ملي پراختیا شرکت له لوري نږدې 3 اونۍ وړاندې د ځانګړو او باکیفیته موادو په کارولو سره د ټینګ او اساسي ودانۍ په ډول جوړ شوی. د ختیځ زون پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه په 21مه دوره کې 472 پولیس فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. مسؤلین وایي دغو پولیسو ته په عقیدتي او مسلکي برخو کې زده کړه ورکړې ده. د لوګر ولایت مرکز اړوند کډوالو او راستنېدونکو په ښارګوټي کې د شاوخوا $300,000 په لګښت د صلاح الدین ایوبي لومړني ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه. دغه ودانۍ 14 درسي ټولګي، 15 اداري خونې، د غونډو تالار، کمپیوټر لیب، لابراتوار، د لمریزې برېښنا او اوبو منظم سیستمونه، کانکریټي کثافتدانۍ، احاطوي دیوال او نور اړین ملحقات لري. او د پنجشیر ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین په دغه ولایت کې د موف موسسې په مالي ملاتړ د 3 میلیون افغانیو په ارزښت له 11 روغتیایي مرکزونو سره د طبي او غیر طبي وسایلو د ویش خبر ورکړی دی.